د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ په خواجه انګور او نورو بېلابېلو سیمو کې د کلیو بیا رغونه پراختیا ریاست تر چتر لاندې د شاوخوا 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو ګڼ شمېر پروژو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د پروژو په پلي کولو سره به زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابره شي. دغه پروژې چې په ترکیب کې 4 شبکې په 45 کلو کې د 15 څاګانو اساسي بیا رغونه شامل ده او همدارنګه په باب مکاتبو کې د واش یو پوره بندل تطبیق کول کې شامل دي. د 18 میلیون 914 افغانۍ په مقابل کې تطبیقیږي. دا اوس ما سره د فوایدامي رئیس هم ده، د سندیزي هودي رئیس هم ده، د انکشاف دیات هم ده. نو دوی خپل دغه تاسې مشکلات واوریدل. نو د سندیزي حوزې د رئیس څخه مې دغه غوښتنه ده چې تاسې په کوم جو کې بندونه غواړئ، دی به دا خبره له خپل وزارت سره شریکوي. حتی الامکان به کوشش کوي چې تاسې د اوبو زمینه برابره کړي. هلته د غونډۍ کله چې ورته ویلی سي هلته غټه شبکه او دارنګې ګلاب خیل علیا و سفلا خواجه انګور ابکزار کرکت دې کې هغه بنیادي پروژې دي. نو د دې حفظ و مراقبت، د دې ساتنه، د دې په تطبیق په وخت کې همکاري دغه د موږ غوښتنه ده. د یادو سیمو اوسیدونکي زیات خوښ دي. وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې ګڼو ستونزو ته رسېدنه کیږي. دوی زیاتوي چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به یې ګڼې ستونزې حل شي. موږ د سړکونو او د اوبو ستونزې ډېرې غټې وې، خصوصا دغه د موږ اوبه بې ځایه تللې او د موږ کورونه همداسې بې برخې پاتې وو. خو لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت په لزومدید او د انور د مؤسسې په همکارۍ باندې موږ ته دغه پروژه منظور شوله چې ټول د صحیح اوبو څخه نشتوالی وه، اوبه نه وې، څاګان نه وو، د کاریزو اوبه نه وې. نو دا چې اوس هر کور ته په نلکو کې اوبه ورسي، په صحیح شکل باندې ورسي، نو د دوی خوشحالي خو ډېره ده. د میدان وردګ ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې په لرې پرتو سیمو کې به دې ته ورته لا زیاتې پروژې پلي کړي.